د اوبو پر سر د ایران او افغانستان د لانجې مسلې ته راسو. د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبو وروستۍ لانجې او تر هغه مخکې په دې اړه جنجالونو ته په کتو د اوبو د استفادې د حق څرنګوالی د دواړو هیوادونو ترمنځ په مهمه مسله بدل شوی دی. د روانې لانجې پر مهال د اوبو د کمښت، د اقلیم بدلون او د افغانستان د اوبو د زیرمو د بهتره استفادې هڅې په دواړو هیوادونو کې د پراخو ستونزو سبب ګرځېدلې دي. ایران په دې باور دی چې افغانستان باید د هلمند سیند او نورو آبي منابعو سره په تړاو د ایران اندېښنو ته توجه وکړي، خو افغانستان ټینګار کوي چې د خپلو منابعو حق لري او د نړیوالو قوانینو سره سم باید دغه منابع وکاروي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ، قانوني تړونونو او همداشان د اوبو د سم مدیریت د بنسټونو پر بنسټ یو جامع او عادلانه حل بد سوي. په دې اړه د پروګرام د مېلمه سره خبرو ته کینو. د اوبو د مدیریت متخصص فضل الله اختر صاحب چې د شیوه د سکایپ لارې په خبرونه کې راسره مل شوی دی. اختر صاحب سلامونه، اول خو نوی کال مو مبارک شه. تاسو په راپور کې هم ولیدو چې ایران اعتراض لري د هریرود سیند د اوبو د ویش او د پاشدان بند پر جوړولو. د ایران اندېښنې څه دي او دا څومره په ځای اندېښنې دي؟ ډیره مننه. نوی کال تاسو ته هیوادوالو ته مبارک وي. د ایران اندېښنې ایران چې دغه جګه وازن سبا خبرې کوي هغه یو پس منظر شاته ده چې کله چې په افغانستان کې شوروي اتحاد نورسو داخلي جګړې شروع شولې، ایران د فرصت نه په استفادې سره په غنمو په برخه کې د خود کفایي او پلان اعلان کو وختلې چې روانو سونو کلونو کې مسنون له سواتیانه شروع په روانو کلونو کې باید وي په غنمو په کښت کې خود کفایي شي. دا غي لپاره دوی د 1980 نه واخله 2014 پورې د کانالونو یو وسیع نیټورک یو جال وغځو د مشهد په غسیمو کې. نو هغه پلان په مخکې بیول سره دغلته د نفوس زیاتواله امراغه دلته د صنعت انکشاف هم مخکې راغی. نو حال دا چې دوی د افغانستان دغه جنگي ورته په کوکی وهلو سره دوی خوشاله ځکه د افغانستان د هلمند سیند او د هریرود او زیوبه هغه دوی ته مفت کې ورکړي. بیا چې کله په افغانستان کې جمهوریت نظام راغی، دوی وختل وخت نا وخت د افغانستان مسلکي خلک په دغه سرحدي منطقو کې چې هغه په ابي پروژو کې بوختو، دوی شهیدان کړل شو، دوی باندې انتحاریان وشو، د افغانستان سیاسي مخالفین تقویه کول او داسې نور نه تنه ایران بلکې نور ګاونډي هیوادونو دغه طریقه مخکې ته بوتله. نو بیا دوی 2015 کې چې کله دوستۍ باندې افتتاح وکړه د هریرود سیند باندې، نو هغه دوستۍ باندې توافق د ترکمنستان او د ایران په منځ کې وشو. ولې هغه وخت کې دوی دا لازمه ونه ګڼله چې وخت چې د 90% اوبه د هریرود په افغانستان کې تولیدېږي، ولې هغه افغانستان سره خبري ونه شي، ولې افغانستان په دغه برخه کې سهم ورنکړل شي، او ولې چې کله د دوی د صنعتي انکشاف لپاره د اوبو ضرورت د 4% نه واخلش 40% ته زیات شو، ولې په افغانستان خبر نه کړي د دوی د خپل انکشافي پلانونو مبارکه. حالات 90% اوبه چې کله په افغانستان کې تولیدېږي، افغانستان په هر نړیوال قانون په اساس باندې دا حق لري چې د خپل اوبو استفاده وکړي. بل ضروري ګڼم چې بیا د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو په اړه عرفي حقوقو ته اشاره شوې ده. تاسو څنګه د دې حقوقو تطبیق او پلي کول تحلیل کوي؟ ایران ادعا کوي چې افغانستان د عرفي حقوقو سرغړونه کړې. آیا افغانستان د اوبو د ویش له اړخه کوم بین المللي مکلفیتونه لري؟ بله، افغانستان د اوبو د نړیوالو قانون په اساس باندې دا مکلف دی چې په دغه اوبو په برخه کې په سراب کې هغه انکشافي کارونه کوي، هغه باید دغه حد ته ونه رسي چې په پایناب کې یا په لاندې پروتو هیوادونو کې یا سیمو کې د خلکو ژوند د خطر سره مخامخ کی. خو دغه یو تکتیکی نقطه ده چې هغه وخت چې ایران وس دغه بانه کوي چې الته د غادي خلکو ژوند خطر کړي، ولې په قصدي ډول دوی دغه انکشاف ته پرمختګ ورکو بغیر د دې چې د افغانستان پوښتنه وشي چې افغانستان کوم انکشافي پلان لري کنه لري. افغانستان هم مکلف دی چې خپل اوسیدونکو ته خپل خلکو ته اوبه ورکړي. د څښاکو مثلا په دغه سیمو کې چې د هریرود حوزه کې د 2003 نه واخله تر 1400 پورې په کلنی لحاظ سره 3.5 ملي متر په کال کې اوبه کمېدلې، مخصوصا د ځمکې لاندې اوبه
ایران د خپل زراعت هغه کوم جال چې دوی خور کړی دا غي وبو پر کولو لپاره د ځمکې لاندې د کاسینه وبر راوستل شروع کړ هم د سطحي وبو استعمال شروع کړ په نتیجه کې د 2019 نو واخه تر 2022 کال پورې زموږ څېړنه کوي چې په کلنیز حساب سره 21 ملي متر وبو کمیږي په افغانستان کې دا ډېر خطرناک حالات د افغانستان لپاره چې د ایران کې د وبو د کلنی کمښت په اساس باندې تقریبا 15 چنده وبو کمیږي نو افغانستان هم مکلف دی چې خلکو ته روزي برابر کړي التزارات کې حکومت وکړي د ښاکو برابر کړي دقیقاً او اختر صاحب د افغانستان له اړخه د پاشلان بند جوړولو ته په کتو فکر کوي چې باید د ایران سره مشوره شوی وي زه لازم نه ګڼم چې د افغانستان سره ایران سره خبرې شوي په دې اړه باندې خو افغانستان مکلف دی چې هغه محیط زیستی بهیدل د وبو چې دا یا انوایرنمنټل فلو چې ورته وي هغه جاری وساتي ترڅو هغه ابي حیات یا هغه مایان یا هغه ژوي چې دي هغه انحصار په دغه وبو باندې هغه متضرر نشي باقي د 90% وبو په تولید سره افغانستان حق لري چې استفاده وکړي خو ضرور دا چې ایرانیان هم هغه د 14 میگا واټه برق د تولید په اړه باندې د افغانستان سره خبري وکړي دا هم ضروری ده چې د صنعتي انکشاف چې په دغه برخه کې شوی دی او په فکر کې د افغانستان په نظر نیول شي هغه انکشاف فائدې هم د افغانستان سره شریک دي نو دا تخنیکی موضوع ده او په کار چې ایرانیانو هم دغه انکشاف لا د مخه شریک کړي د افغانستان سره او چې نه لري شریک کړي اوسنی حالت کې کولای شي په فواید باندې چې په دغه د افغانستان په وبو باندې دوی لاس راوړي دغه باندې د افغانستان سره خبري وکړي ایران چې کوم وسایل او منابع لري باید د افغانستان سره غم شریک کړي دا څنګه چې کېدل چې کله 90% تولید د وبو د افغانستان په خاور یو افغانان دي وګي ته جناسي او لاندې پرتی سیمه د ایران دی هغه صنعت انکشاف کوي خیر دی هغه د 14 میگا واټه برق تولید کوي خیر دی هغه د نور خپل صنعتي انقلابونه مخې ته بوزي نو په دغه صورت کې خبر یو طرف نه کیږي کې د شي دغه منابع دواړه طرفه فائدې وسنجول شي د افغانستان او د ترکمنستان او ایران حکومتونه په خپل کې سره خبرې بله اوس اختر صاحب د ورسي پښتنې په توګه کپلان راټکوي راته ځواب کوي چې د اوس خو دغه لانجه روانه ده د وسنه د ډیر پخوانه د وبو د متخصص په صفت استاسو وړاندیز به سوي د افغانستان او ایران ترمنځ د وبو د منابعو د عادلانه ویش لپاره کومه سیاسي او تخنیکی حل لاره شتون لري آیا دا د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې حل کېدای شي هغه څه چې په دې وروستیو کې پرون وړمه ورځ ایرانی چارواکو ورته اشاره درلوده بله لکه څنګه چې په هلمند سیند کې دغه مشکلات راغلي او دغه واحد حل په هغه قرارداد کې لیکل شوی تفاهم کې لیکل شوی چې د ډیپلوماټیکو چینل د لارې باید وشي دلته هم باید ډیپلوماټیک چینلونه لاس په کار شي ور سره تخنیکی ټیمونه دغه مشکل ورځي او د دواړو طرفه د 13 کال وروسته چې کوم انکشاف په دغه برخه کې بلاندې پروتو سیمه کو شوی دی په هغه هم باس وشي زمنن په پورته پروتو برخو کې چې په هرات ولایت کې چې کوم پرمختګ راغلی یا کوم پرمختګ هم کړی په هغه بعد وسی باید بحث وشي خو اغاز باید یو ډیپلوماټیک چینل نه وشي او دا ممکنه ده کله چې تخنیکی ټیمونه د دوی سره ملګري ولري ډیره مننه کوم د وبو متخصص فضل الله اختر صاحب ستاسو د وخت او ارزونه څخه کور ودان